سلام ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. نن درته یوه طریقه وړاندې کوم چې د دې طریقې په استعمال سره تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د انټرنیټ څخه په وړیا توګه استفاده وکړئ. نو چینل مو سبسکرایب کړئ او ویډیو تعقیب کړئ تر آخره، او دوستانو ته یې په مسیجونو کې ورولېږئ. مننه. دوستانو، د دې طریقې په استعمالولو سره تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو سیم کارت څخه په استفادې سره د واتساپ او د ټلګرام څخه ګټه واخلئ، چې دا طریقه د 2 ساعتونو دپاره کار کوي. بیا تاسو کولی شئ چې په همدې شکل یې تکرار کړئ 2 نور ساعته، همداسې دوامداره انټرنیټ څخه ګټه واخلئ. دوستانو، مخکې له دې تاسو ضرورت لرئ چې تر څو یو سیم کارت ولرئ چې هغه کې یو څو MB انټرنیټ وي، تر څو د پلی سټور څخه تاسو وکولی شئ چې دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړله بیا یې آن کوئ، بیا 2 ساعته تاسو ته اجازه درکوي، بیا وروسته بیا هم دا طریقه استعمالوئ. اوس دوستانو، ما هماغه سیم کارت چې ما مخکې البته دا سافټویر ډاونلوډ کړی، اوس مې هماغه سیم کارت ور اچولی چې په دې کې زه پیسې یا نت نه لرم، نو کولی شم چې استفاده ترې وکړم. تاسو وینئ چې دلته ما ته مسیج هم کړی چې تاسو نت نور نه لرئ. زه دا سیم کارت نت آن کوم. اوس ما مخکې البته د پلی سټور څخه دا سافټویر چې د ماسټر وی پی ان په نامه دی ډاونلوډ کړی. تاسو وګورئ دلته دا سیم ټول کټ ته نږدې وی پی ان و ماسټر په نامه دی، شکل یې هم وګورئ، همدا شکل پلی سټور کې سرچ کړئ، بیا یې ډاونلوډ کړئ. دا سافټویر باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو دوستان وینئ چې چک یور نیټورک، بیا سرور هم ګوري، کنیکټ مې ورته ویل. اوس کنیکټینګ وایي دوستانو، هغه فیصدي پوره کوي. تاسو کولی شئ د برسیره یا د پورته ځای څخه یو مملکت چې البته اروپایي او امریکایي هېوادونه یې وټاکئ. نو دوستانو، دلته یې وخت هم راکړله چې تاسو کولی شئ چې د 2 ساعتو دپاره استفاده وکړئ، چې اوس 1 ساعت 9:50 دقیقې او 50 ثانیې دي استفاده ترې وکړو. اوس ګورو دوستانو، دلته کولی شو چې اوس ووینو چې زه کولی شم چې آیا د واتساپ څخه استفاده وکړم که نه. البته دوستانو، دا ما استعمال کړی دی، داسې نه ده چې دا کې به کوم هغه وي. زه اوس دلته یو مسیج لیکم دوستانو، تاسو ووینئ. دوستانو، تاسو ووینئ دا مسیج مې ولیکله او سینډ شوله. البته نو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تاسو ته په دې نږدې وخت کې داسې ویډیو او داسې طریقه وړاندې کوم چې د یوټیوب، فیسبوک او ټولو انټرنیټ څخه کولی شئ چې د ټولو سیم کارتونو په استفادې څخه د انټرنیټ څخه ګټه واخلئ. مننه کوم دوستانو چې زموږ ویډیو مو تعقیب کړه.